ولسمشر محمد اشرف غني د شانګهای غړو هیوادونو کنفرانس ته څه وویل، څه یې وغوښتل او څه کول غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني نن د شانګهای همکاریو سازمان د مشرانو غونډې ته د ویډیو کنفرانس له لارې وینا وکړه. په دغه کنفرانس کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین، د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو حضور درلود. ولسمشر غني دغه ویډیو کنفرانس ته په خپلو خبرو کې له دغو هیوادونو وغوښتل چې د جمهوري نظام او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغان سولې د بهیر ملاتړ وکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د یوې لږکۍ ډلې خوښه پر لوی اکثریت ورته پل یا تحمیلول به د ټولې سیمې لپاره ناوړه پایلې ولري. ولسمشر غني وویل چې د افغانستان خلک جمهوریت غواړي او زیاته کړه چې طالبان په اسلامي جمهوریت کې ځایولی شي. ولسمشر غني وویل افغانستان کې جګړه او ناامني د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو، سیمه او د ټول اسیا او اروپا پر امنیت ناوړه اغېز کوي او د نړیوالو ترهګرو ډلو د پیاوړتیا لامل ګرځي. هغه زیاته کړه افغانستان غواړي د شانګهای سازمان د غړو ترمنځ د نشه یي توکو او انساني قاچاق په مخنیوي کې لا ډېره همکاري وکړي او دې برخه کې خپل اغېزمن رول ولوبوي. د ښاغلي غني په وینا افغان ځواکونه اوس هم د هغو ګواښونو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي او قرباني ورکوي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته پېښ دي. هغه زیاته کړه افغان حکومت د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ستونزمنو پرېکړو ته غاړه کېښوده، خو جګړه د کمېدو په ځای لا ډېره او سخته شوه او طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم نه کړ بلکې لا یې بریدونه زیات کړل. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي ودې او د بېوزلۍ د کمولو او د کرونا وبا د دویمې څپې د کنټرولېدو لپاره د ګډو هڅو غوښتنه وکړه. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې پرې بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.